چې د درد صرف بغیر د مور نه بل څوک نشي احساسولی. د نه شتون له کبله چې موږ او تاسې په نړیوال سټیج کې څوک نه لرو، زموږ د 500 معتادینو شهیدانو غږ چا وانه اورېدلو. یو ورځ هم پر دې باندې پر پاکستان باندې د نیم ساعت لپاره هم بندیزونه لګېدلو. زما په شهید مدرسه او په هغه 18 نفره چې پکې شهیدان کړ شول او هغه کرکټ مینان ورزشکاران چې پکې شهیدان کړ شول پر پاکستان باندې هیچا هم تحریم ونه لګولو. او له همدې څخه پاکستان استفاده په مکمل ډول باندې کوي چې د افغانستان غږ څوک نه اوري. ولې نه اوري؟ چې په ملل متحد کې چوکۍ نه لري. ولې نه اوري؟ چې شورای امنیت کې څوک غږ نه اوري. ولې نه اوري؟ چې هغه ځای کې چې زما سترګه سوځېږي هلته افغانستان اسلامي لاسرسی نه لري. د دغه لاسرسي لپاره زه وایم چې راځئ په کور دننه یوه جرګه راوغواړو. منو خو سره من خو منو څوک د ټول افغانستان کې شر در غرب شمال تر جنوبه راوغه چونه فروج زي ما اسلامي امارت نه منمه راودي قیمته څوک وي منی کني منی خلاف اختلاف سره کني لري ماته نرچی وج زي نه منمه منو ټول منو یو جرګه نسبي ډول باندې چې نړیوال ته ورخایو امسیګانو ته ورخوي د سازمانونو ته ورخایو چې زه وګوره حکومت مې د ملت پر رای باندې جوړ کړلو د ملت پر خوخه باندې مې جوړ کړو د ملت په فرمایش باندې مې جوړ کړلو او زه مشروع ډول باندې راغلم دلته ناست یم. دغه سیاست را سره غوره کوي لوی جرګه را دایره کوي چې زه حکومت او ملت نړیوال ته وښیم چې زه دا د ملت استازی یم راکه چوکۍ مې چې زه درته خپل فرمایشات وکړم چې ملل متحد په چوکۍ باندې څوک ناست دی هغه زما درد سره کم بیان کړي محمد صاحب محترم چې هغه حال دا چې په بلډینګونو کې اوسېږي حال دا چې په لینګ کروزرو په کباب شراب باندې اخته دي سره هلته هغه زما د درد دوا نشي ګرځېدلی. دویم اتفاق و اتحاد یو بل زغمل محمد صاحب محترم چې تر څو یو بل ونه زغمو دا جنګ به سره روان وي. دریم راځئ تعلیم او تحصیل ته کار وکړو تعلیم او تحصیل ته اولویت ورکړو چې تر څو دا ملت په تحصیل او تعلیم باندې سنبال نشي د ښه او د بد د تفکیک لپاره ښه تعلیم تحصیل د لپاره نه کوم بلکې څه نه د تعلیم تحصیل د لپاره چې ښه او بد ترمنځ تفکیک وکړي چې تر څو زما په خاوره کې بیا د پاکستان جوسوس څوک نه زېږوي زما په خاوره کې بیا څوک د دې لپاره کار ونه کړي چې پلچک والوځوه مدرسه والوځوه مکتب والوځوه دا والوځوه هغه والوځوه د پاکستان په فرمایش باندې د ایران په فرمایش باندې لکه څو څلور کال 50 کال چې الوځول کېدل. یعنی زه باید د افغانستان بنسټیز کارونو باندې کار وکړم د افغانستان په جوړونه باندې کار وکړم د افغانستان په رغولو باندې کار وکړم او با شهامت افغانستان ولرم او رښتیا سره هم یو ورځ زه د احمدشاه بابا نوم ته ودرېږم چې ورته وایم چې اوس په نره درته وایم چې دا د احمدشاه بابا ټاټوبی دی د وزیر محمد اکبر خان هغه ته ودرېږم نوم ته چې ورته وایم رښتیا سره هم زه د وزیر محمد اکبر خان پر لار باندې تللی تر دمګړۍ پورې ما تاسو د کارمل حفیظ الله امین ډاکټر نجیب ورپسې امثالو دا نوره د 50 کالو تللو پر دغه قدمونو باندې روان یو بل باندې ټاپې وهل یو بل ته سپک نظر کول په قومونو په نسبونو په نسبتونو په سمتونو باندې تقسیمېدل مخنیوی سره وکړو لکه شهاب الدین دلاور صاحب ډېر دلاورانه خبره یې وکړله نام گرفتار نمونه واخیستو چې فلانکیه 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 راځي افغانستان ته سره راشي زه هم افغان یم محمد صاحب محترم تر څو پورې زه وډار شم د ښار تګ څخه تر څو پورې زه دته زارۍ وکړم یو فرد یو مجبور د سنګر کې ناست وي یو فرد مجبور ده چې زما دشمن ناست وي خارج کې تر څو پورې محمد صاحب محترم نړۍ او نړیوالو ژوند وکړلو ما صرف اکسیجن په کاربن ډای اکساید باندې بدل کړلو خلکو اخترونو نوروزونو اولادونو خوندونه واخیستل ما بغیر د نه چې وډار شولم کله تیارې نه ډارېږه کله سرک نه ډارېږه کله فقر نه ډارېږه کله غربت نه ډارېږه له دې نه وډار زموږ ژوند حق لرم راځئ راشي افغانستان ته راشي د افغانستان د جمهوریت مشرانو راشي افغانستان ته راشي ښاغلی اشرف غني صاحب افغانستان ته راشه امرالله صالح افغانستان ته راشه دوستم صاحب افغانستان ته راشه یو فرد چې د افغانستان وي تاجک وي ازبک وي ترکمن وي ښه وي که بد وي چې په بهر باندې وي افغانستان کې صلح لږه مشکله ده زه باید دومره ظرفیت محمد صاحب ولرم چې ټول دلته افغانستان ته راولم او دا ظرفیت اسلامي امارت لري محترم شهاب الدین دلاور صاحب دا وښودله چې موږ هغې خلاصه ده او موږ باید د افرادو اشخاصو ته په داخل افغانستان کې راتګ زمینې برابرې کړو. مننه شریف صاحب کابل باید د اسلام آباد